الله رب العالمین زمنګ او ستاسو د هدایت او د رهنمایۍ او د دوالو جهانو د کامیابی دپاره یو ډیر عظیم او یو ډیر مبارک او یو ډیر مؤثر کلام قرآن عظیم الشان الله نازل کړی دی. قرآن عظیم الشان د الله ډیر عظیم کتاب دی او ډیر مبارک کتاب دی. د قرآن عظیم الشان شان او مقام او مرتبه الله رب العالمین په دې مخلوق الله داسې ورکړې ده لکه څنګه چې د الله نه پس د محمد رسول الله مقام او مرتبه ده، دقه شان په تمامو کتابونو او صحیفو کې د قرآن عظیم الشان دقه شان لوی مقام او مرتبه ده. الله رب العالمین دې په موږ له د ایمان او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او چا چې په عمل وکړو ایمان یې پرې راوړه دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی. نو قرآن یو ډیر لوی شان او مقام لري، دا خو ځان له موضوع ده. بیا الله رب العالمین د دې قرآن یو تاثیر دا ایښی دی چې دا خو الله زموږ د هدایت او د رهنمایۍ دپاره رالیږلی دی چې کوم مضامین دي خو هغې باندې تا عمل وکړو په خپله زندګۍ کې دې راوسته نو الله به تا ډېر لوی مقام ته ورسوي. دا رسول الله مبارک وایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، چې چا په دې قرآن عمل کړی دی الله رب العالمین د دې فرش نه عرش ته رسولی دی. نو هغه عمل خو په خپل ځای خو ټیک ده، خو د قرآن عظیم الشان دا ډیر لوی مقام او لوی مرتبه دا ده چې د دې اسم ته تلاوت کې بغیر د پوهې نه دا یو لوی اثر لري، یو لوی مقام لري، یو لوی مرتبه لري. اسم د قرآن شریف په صحیح طریقه تلاوت کې کو ته په پیږي او کو نه پیږي د دې اثر وي خامخا. د دې اثر یوازې د انسان په دننه اعمالو نه، دا یادو ساته او دا خبره نن ځان سره یوسئ چې د قرآن عظیم الشان هغه اثر چې کوم د اعمالو د په خپل ځای دی، خو د دې د تلاوت چې څومره اثر د دنیا په دې ظاهري زندګۍ باندې کیږي والله العظیم خو دا تا ته په بل چیز کې ملو شي. هسې تلاوت ته پیږي بفهم او بغیر فهم، خو ته پیږي او کو نه پیږي د دې اثر خامخا. نو هسې تلاوت باندې دومره اثر دی. هسې تاسو په دې خپل دا چې کوم کسان د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي دا هغوی ته پته لګي چې په صحیح طریقه باندې کې او چې کوم د الفاظ او هغه صحیح ادایګي د په هغې باندې کې قسم بالله د قرآن شریف یو خپل اثر دی. نو هسې د قرآن تلاوت هسې اثر کوي. هسې تاسو سوچ او فکر وکړئ چې انسان کله د قرآن شریف په دې تلاوت باندې پیږي بیا به د دې څومره اثري، بیا د دې قرآن شریف باندې بیا تا عمل وکړه، خپلو اعمالو کې دې راوستل، خپلې زندګۍ کې دې راوستل، بیا چې د هغې تلاوت کې د دې به څومره لوی اثري. نو د قرآن عظیم الشان یو خپل شان او مقام او مرتبه ده. بیا رونو د دې اصل مقصد چې دی هغه دا دی چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. تلاوت بېشکه لوی ثواب لري، قتل ورته بېشکه لوی ثواب لري، خو د قرآن شریف اصل مقصود چې دی هغه کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته، چې ته پکې سوچ کې او فکر وکړې او بیا دقه آیاتونه او دقه اعمال ته په زندګۍ کې راولې. نو بیا قرآن شریف قرآن عظیم الشان یو داسې عظیم کتاب دی چې زموږ د زندګۍ د پیدایش نه راواله تر د مرګ د هغې له حده پورې زموږ د هر شي هغه زموږ دپاره یو سمپل او یو نمونه ګرځولې شوې ده. خو ته ګورې بعضې ایاتونو کې دا دي چې ده به په دې باندې عمل کې د هغې حکم شوی دی. بعضې ایاتونه داسې دي چې د هغې نه به ته ځان بچ کې. زموږ د علما ورته اوامر او نواهي وایي. نو د قرآن شریف لوی مضمون یو اوامر او یو نواهي ده، کوا او مکوا.
منځ کوه واقیموا الصلاة، ځان د شرابو نه بچ کا. قرآن شریف کې دا راغلی. روجه نیسه، ځان د زنا نه بچ کا. څه اوامر دي څه نواهي دي. یو د قرآن شریف مضمون دا دی. دویم نمبر د قرآن عظیم الشان دغه اوامر او نواهي دا چې مو تعالی په دې ذهن کې جوړی، نو د دې لپاره بعضې وخت په قرآن شریف کې امثال دي، مثالونه دي. او قرآن شریف کې مختلف مثالونه دي الله بیان کړي دي. په قدم یې مثال بیان کړی دی. ما تاسو وی چې زما کومه موضوع ده زه هغې له ځان نه رسومه. ګینې هر یو خبره چې کوې دا ځان له یو لوی ټاپک دی، یو لوی مضمون غواړي. نو بعضې پکې د مثال په طور دي. بعضې الله رب العالمین د خوشحالۍ آیاتونه رالیږلي دي چې هغه ته واورې ستا زړه خوشحاله شي، عمل نورم بیا تعالی خوند درکوي. او بعضې د قرآن شریف آیاتونه داسې چې په هغې کې د عذاب د خوف دغه راغلي دي، نو هغه ته ویرېږي، نو د هغې نه ځان بچ کړي. دا ټول د قرآن شریف مضامین او مختلف دغه دي. اوس بعضې خبرې پکې داسې چې زما په زندګۍ کې دې راشي، نو په قرآن شریف کې بعضې مضمون د قرآن شریف دا الحمدلله وعلا تر د والناسه پورې پکې یو مضمون د واقعات هم دی، د قصص هم دی. او هغه قصص هغه اکثر پکې د پیغمبرانو دي او د هغې د قومونو دي. بعضې پکې د نیکانو خلکو واقعات هم دي. تیمور جانه د نیکانو خلکو هم دي، لکه د سورت لقمان وګوره، نو لقمان پیغمبر نو. دقه شان سلطان سکندر ذوالقرنین وګوره، ویسألونک وایه عن ذوالقرنین، د هغه بیان دی پکې. دقه شان پکې دا واضرب لهم مثل الحیات الدنیا واضرب لهم مثل الرجلین په 15مه سپاره کې د یو دو څلو الله قصه کې مختلف قسمه داسې واقعات پکې بغیر د پیغمبرانو هم نام راغلي. دا د څه دپاره؟ دا واقعات د څه دپاره دي؟ دا واقعات د دې دپاره دي زمونږ دا علاقه ده، د پښتنو علاقه ده. پخوا به موږ خیر ماشومان خو ما ته یاد دي، موږ ته به نیا کېناسته، مور به کې قصې به یې راته کوو. نا قصونه به موږ خوند اخېسته، مزه به م اخېسته، دا د پلانکي قصه او دا د پلانکي قصه. قرآن شریف کې هم واقعات دي، خو قرآن شریف کې وهاب ګل حاجي صاحب ګورې داسې واقعات نه دي چې د هغې نه موږ خوند والو، بلکې د قرآن شریف واقعاتو متعلق الله څه وایي؟ لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. وی د قرآن شریف د واقعاتو اصل مقصد الله وی دا دی چې ته پند والی او نصیحت والی، ته یو سوچ او فکر والی. د قرآن شریف د واقعاتو دقه لوی مقصد دی، او دا په یو ځای کې نه، دا په 2-3 ځایونو کې الله ویلي.